ښه چې تاسو چې خپل تعارف وکړئ، تاسو جرمني کې تاسو کله جرمني ته لاړلئ که نه، ستاسو ډومبې چې کوم دی جرمني ته د تلو مقصد بیا جرمني کې چې کوم تاسو باندې ظاهر تاسو خپل وطن پرېښودل، خپل وطن هغه خاوره، خپل اقربا مو پرېښودل، خپل پلار مور، خپل بچي، فیملیز هر څه مو پرېښودل، په تکالیفو باندې به تاسو تلي یې. هلته مو ځان څنګه سیټ کو، هلته مو څنګه خپل د پښتنو دا نوم داسې روشن کو، کم سبجیکټ تاسو ورته کېښود ځان ته مخامخ، تاسو مقاصد دلته څه وو؟ تعریف وکړئ. د ډاکټر صاحب نه ډېره مننه. مخکې د دې نه چې زه په خپلو خبرو پیل وکړم یا ستا سوال ته جواب یم، د نور تلویزیون د ټولو مشرانو، کشرانو او د ټولو کارکوونکو نه ډېره مننه چې موږ ته نن بلنه راکړې ده او موږ د ټولو ملګرو سره چې دلته نن راغلي دي نیغ په نیغه د خپلو درنو او قدرمنو پښتنو او افغانانو سره د ستاسو د تلویزیون د لارې د زړه خواله کو. کورم ودان، خدای همیشه ژوندي لره او آباد لره. خدای مو زموږ آباد لره. زما نوم محمد شیرین ګردیوال دی. زه د افغانستان د جلال آباد د ګردي غوث اوسېدونکی یم او جرمني له په 1975 کې سبق له راغلی یم. سبق می تعلیم و تربیه او اجتماعیت ویلی دی په جرمني کې او په جرمني کې د ځوانانو د یو مرکز مشر یم. په غیر د هغې نه په وایس اف جرمني کې 8 کاله د پښتو خبرونو نطاق او ویاند یم او وسم پکې کار کوم او 3 کاله کېږي زیاتو کم چې د یو مستقل یا خپلواک ریډکټور په حیث باندې 15 میلټه د ګل په ورځ باندې د چاپیریال ساتنې او پالنې د پروګرام لرم. د هغې پروګرام جوړونکی، چلونکی، نطاق او ویاند یم. د جمعې په ورځ هم یو وړوکی پروګرام د 15-16 میلټو دپاره لرم. هغه یو سیاسي بخش لري، سیاسي څانګه ده. هر شی چې کوم اکټویل او تازه کوم په نړۍ کې کوم سیاسي خبرې 15-16 میلټه پورې د جمعې په ورځ هم یو پروګرام لرم. موږ چې جرمني ته رالو دا اوږده قصه ده، خو زه به په لوړو الفاظو زر به پې تېر شم. که هغې کې بیا د چا پوښتنې وي بیا به هغې پوښتنو ته جواب هم ویمه. په جرمني کې چې موږ رالو په هغې وخت کې د سټوډنټانو یا محصلینو 2 ګروپونه وو. د افغانستان د خوا نه اکثره سټوډنټان یا محصلین چې کوم وو په هغې وخت کې یو پښتانه وو، یو د فارسي ژبې وو. د هغو سره تر یو حده پورې د دې سټوډنټانو د ارګانیزیشن یا تنظیم چلیده تر وخته پورې، خو معلومیده چې یو څه تکلیفونه او پرابلمونه شته دی او ډېرېدله دا تکلیفونه او پرابلمونه. نو بعضې په هغې وخت کې یو څه روڼ انده، روشن فکره او تعلیم یافته او با احساسه پښتنو یو سوچ وکړ چې راځئ موږ د خپل ګروپ جدا کوو، ځکه د لانجو، پرابلمونو او مشکلاتو سره په یو ځای کې یو تنظیم نه چلیږي. په هغې به ډېر بحث نه کوو چې کوم دا پرابلمونه او مشکلات څه، خو هغه تنظیم جدا شو. پښتانه جدا شو او یا دا نور څوک چې وو، هر څوک چې وو هغو جدا شو. په هغې وخت کې د ملګرو سره داسې یو احساس و چې باید موږ د پښتنو د ستر هویت یا ایډنټیټي پښتانه او بلوچو په نامه یو ټولنه جوړه شي چې پښتانه په بشپړه پیمانه د دغه چتر لاندې سیاسي فعالیتونه وکړي. په موږ بیا همدغې محصلینو د پښتنو او بلوچو په نامه یو ارګانیزیشن یا یو ټولنه جوړه کړه. د هغې مرکز هم په فرانکفورت کې و. په هغې کې ډېر ژوندي او با احساسه ملګري وو. هغوی په هغې وخت کې د خپل توان او وسې سره سم خپلې هلې ځلې کولې، د خپل وسې او توان سره سم. حالات په افغانستان کې ډېر په ګړندي ډول بدلېدله چې ډېر داسې وخت راغی چې ملګرو ویل یاره موږ باید یو سیاسي ټولنه یا یو سیاسي پارټۍ یا ګوند جوړ کړو. ضرورت د وخت هم همداسې و چې د دغې ټولنې په چوکاټ کې که کومې هلې ځلې شوې وي اول، او مهمه پکې دا وه چې هلته په دغې ټولنه کې د لر او بر دواړه پښتانه تنظیم دواړه شامل وو. دا پکې هدف و. او بیا وروسته د دې د خاطره چې د هدف
لږ نورې هلې ځلې مو وکړي او قوي شي، تکړه شي، پوخ شي. او په افغانستان کې هم حالات داسې زر زر او ګړندي بدلېدل چې د ملګرو داسې خیال و چې موږ باید یو سیاسي ارګانیزیشن یا ټولنه جوړه کړو چې بیا په 1981 کې په کلن کې د پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټۍ بنسټ یا بنیاد کېښودل شو. د پښتون سوشل ډیموکراتیک د پارټۍ منشور خو ډېر اوږد دي، په هغې باندې تفصیلي خبرې نه کوو ځکه دا ستاسو وخت دلته زموږ ټولو کم دی. زه به هغه مهم ټکي ووایم. د پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټي هدف او موخه د پښتنو ازادي او خپلواکي او د پښتنو قومي وحدت او یووالی دی. سربیره پر دې د پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټي د عدم تشدد او د ملي مبارزې د غورځنګ یو برخه ده. ډېره ښه ده. بل پکې د پارټۍ اساسي او بنسټیز ټکي اول د پرسې او بیان ازادي، په ښځه او نر باندې تعلیم، یعنی معنا نه د هلکانو جنکو دا ضروري او په عام ډول د آزادو. زه تاسو دې ځای کې لږ غونډه کې تاسو ته تکلیف درو کوم انټرپشن پکې کوم. زه ډېره زیات عفو غواړم، تاسو ډېر په ښکلې طریقه دا پروګرام زه ورته بالکل یعنی مو یې دغه شوم، لیکن زما سوچ ډېر لرې لاړو. موږ باندې همیشه چې زه دا خبره کوم نه موږ چونکه د وطن واقع لري یو، زما د نقل ناکله جذبات چې کوم دغه راوتل غواړي، موږ باندې ډېر ځله همیشه سټمپ لګي دغه ځای کې چې موږ د ښځو تعلیم وروسته کوو، موږ به ښځو باندې سټمپ لګو، موږ ښځې په کورونو کې دننه ساتو، موږ په هغې باندې پابندۍ لګو. او تاسو چې کوم دی او زه همیشه دم چې دا رښتیا نه دي، دا رښتیا نه دي، بلکې زموږ پښتنو خپل یو ټریډیشن دی او هغې کې زه همیشه یو دغه کوم یو ډېر ایزي زما نه په دې باندې ناظرینو حاضرین ما ته معافي وکړي چې په پښتنو کې د طلاق شرع چې کومه دغه -1% هم نه ده. د دې نه دا معلومیږي پوه شولې. نو هر یو پښتون خو ظالم نشي کېدلی پوه شولې، خو -1% دا شو کوي چې زموږ د پښتنو فیملیز چې کوم دي هغه ټوټل ډفرنټ دي. موږ ښځو هغه مقام ورکړ چې په کورونو کې خوشحاله پاتې کېږي. زه ستاسو دا خبر دوباره وکړې چې دا تاسو پړه باندې کوئ که دا تاسو چا په زور باندې کوئ، که دا تاسو څنګه دی شي تاسو دا سوچ تاسو، که دا تاسو زوړ سوچ دی یا دا تاسو خپله هغه وینه را یا تاسو دا تھینکینګ دی دغه چې تاسو ښځو تعلیم مخکې ورکول غواړئ او هغوی په ترقي یافته کول غواړئ. جي ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. په زمونږ او ستاسې په ټولنه کې یا په معاشره کې اکثریت یا نمایي ښځې دي. که د یو ټولنې په نمایي سترګې پټې کې نو نه به دې پښتانه ومني او نه به دې خدای ومني. زه فکر ډېره غټه ګناه ده او د ښځو سره ډېره غټه ګناه ده چې سړی په دې حقیقت او واقعیت سترګې پټوي. نو د خدای په واقعیتونو سترګې پټوي دا نشي کېدی. دا چې اوس موږ په دې نه پوهېږو دا بیا زه نور بیا که وروسته ستا سوال زه تشریح کوم. زمونږ د منشور اساسي ټکي د آزاد انتخاباتو یا ټاکنې د لارې نه پارلمنټ ته تګ. د پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټۍ په چوکاټ کې موږ ویو چې تعلیم په ښځه او نر په عام ډول دا فرض دی، ځکه چې دا خو زما خدای مې دې غاړه نه نښلی حدیث دی او که آیات دی هغه به تاسو ته معلومي، تاسو بیا ما صحیح کوئ چې تعلیم په نر او ښځه حدیث دی. دا ډیره مهمه ده. طلب العلم فریضة علی کل مسلم. بالکل. او موږ دغه شي ته ډیره توجه کړې ده. موږ کوشش کوو، صحیح ده چې زموږ په ټولنې کې نیمګړتیاوې شته دي، خو د نیمګړتیاوو د لرې کولو علاجونه هم باید موږ په ګوته کړو. که نیمګړتیاوې موږ ټول عمر په تخر کې د ځان سره ګرځو نو معاشره وده نه کوي، نو زموږ ټولنه به مخکې لاړه نه شي. د دې دپاره چې ټولنه مخ په وړاندې لاړه شي او په ټولنه کې دا نیمایي چې کم 50% یا 50% د ښځو کم تعداد دی، که دې ته سړی توجه ونه کړي نو زموږ ټولنه او زموږ د ټولنې ترقي او وده به نیمګړې